السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست دوستانو. یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم د 90 چینل څخه. ملګرو نوې ویډیو ګورئ دوستانو. نن درته دې ویډیو کې داسې طریقه ښایم دوستانو چې څنګه تاسې کولی شئ خپل د موبایل وایرس ختم کړئ، خپل د موبایل ریم زیات کړئ، تیز یې کړئ. خپل موبایل ستاسې موبایل به د دې سیټینګ څخه وروسته تیز کار کوي. دوستانو درته یوه خبره کوم، هغه داسې دا کار بې له کوم اپلیکیشن ډاونلوډ کول څخه کیږي. کوم شی چې ملګرو په موبایل کې خپل یو سیټینګ راغلی وي، که هغه کلینر وي، که دوستانو که هغه هر څه وي، که هغه لایټ وي، که د موبایل خپل هر څه اپلیکیشن وي دوستانو، نو خپله د کمپنۍ څخه کوم سیټینګ کې راغلی دوستانو، هغه تر اپلیکیشنه په 100 وارې نه په 1000 وارې هم بهتره او ښه وي. ډېری داسې اپلیکیشنان به تاسې لیدلی چې دا د موبایل وایرس ختموي دوستانو، تاسې به هم ډاونلوډ کړي، خپل موبایل کې کتلي به مو وي. خو یا زه درته دا وایم کوم کلینر چې موبایل کې خپله ورکړل سوی د کمپنۍ څخه دوستانو، نو هغه تر نورو 100 کلینرانو هم بهتر ده او هم ښه ده او هم ښه کار کوي. نو د دې څخه ډېری وخت د دې شیانو څخه ځان وساتئ دوستانو. ستاسې اپلیکیشنان د پلی سټور څخه ډاونلوډوي، هغه خلکو جوړ کړي وي دوستانو، تر ډېرې اندازې پورې سم کار نه کوي. نو دا نن یې زه داسې طریقه درته ښایم دوستانو چې د کمپنۍ څخه خپله په موبایل کې راکړل سوي دوستانو، چې تاسې خپل ریم په دې باندې زیات کړئ او خپل ریم په دې باندې تیز کړئ، خپل موبایل په دې باندې سم کړئ دوستانو. نو راځئ شروع کړو دوستانو. زه تاسې ته دا طریقه ښایم، تاسې څخه هیله کوم چې تر هر څه دمخه تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې په ګنټۍ نښان باندې کلیک وکړئ ملګرو، ورسره په آل باندې کلیک وکړئ، تر څو موږ هره ورځ نوې ویډیوګانې په زړه پورې ویډیوګانې اپلوډ کوو او تاسې ته هم در ورسیږي. خپل د موبایل سیټینګ را خلاصون دوستانو، تاسې به هم خپل د موبایل سیټینګ ته راسئ. د هغه څخه وروسته به دلته تاسې پیدا کړئ خپل موبایل په انګلیسي ژبه کوو دوستانو، تاسې به پیدا کړئ جنرال منیجمنټ. په جنرال منیجمنټ چې کله تاسې کلیک وکړ دوستانو، دلته اوس موږ درې شیان لرو. اولنی شی دوستانو بیټرۍ ده، دریم سټوریج ده، دوم سټوریج ده، دریم ریم ده. تر ټولو مهم یې ریم ده دوستانو. کله چې موږ تاسې په ریم باندې کلیک کوو، دلته اوس چیکینګ راوړي، وایي کلین یور ډیوایس میموري بای سټاپینګ د اپس بلیو فرام رننګ ان د بیکګراوند. دغه کوم اپلیکیشنان چې اوس په بیکګراوند کې تاسې وینئ دوستانو، یو ټیلیګرام ده، یو پښتو کیبورډ ده دوستانو. اوس خو زما په موبایل کې نور پروګرامونه نه دي خلاص، تاسې په هغه کې به ډېر خلاص دي دوستانو. نو کله چې زه دغه خالص پاکم دوستانو، نو زما د موبایل ریم څومره زیاتېږي تاسې ورته وګورئ دوستانو، 84 MB زیاتېږي. ګورئ دوستانو 4 GB ریم لري، 2.1 GB ریم یې اوس دغه ده استعمال شوی دی دوستانو. نو که چیرې تاسې دا پاک کړئ، نو ستاسې په موبایل کې به بیخي ډېر MB نه وي دوستانو. نو تاسې هم په دې طریقه سره کله تاسې دا پاک کړئ، ستاسې موبایل به بیخي زیات تیز شي. زه په دا کلین ناو باندې کلیک کوم دوستانو، دا پاکېږي دوستانو. تاسې ورته وګورئ دا پاک شو. دا چې کله پاک شو دوستانو، د هغه څخه وروسته تاسې اوس ورته وګورئ دوستانو. اوس راځمه دوم شی چې دوستانو هغه سټوریج ده. ستاسې د موبایل حافظه به هم دوستانو ډېر ډکه وي دوستانو د ناکي شیانو څخه. داسې شیان نه دوستانو، هغه وایرس به ورغلی وي دوستانو. وایرس په دې ځای کې راځي. تاسې ورته وګورئ دوستانو، دلته راغلی دی کلین ناو 155 MB. دا یو وایرس ده دوستانو. کله چې زه هر څو دا پاک کړم، زما د موبایل څخه یو شی نه وځي، نه یو عکس، نه یو تصویر، هېڅ هم نه وځي. خو هغه وایرس ځینې وځي دوستانو، نو زما د موبایل وایرس به ختم شي دوستانو. د هغه څخه وروسته به زه په ډیلیټ باندې کلیک وکوم دوستانو. دلته ورته وګورئ دا به ټول پاک شي. کلینینګ ډیوایس سټوریج دا چې کله خلاص شو دوستانو، تاسې ورته وګورئ پاورډ بای کلین ماسټر. نو دغه د موبایل خپل د انټي وایرس ته دوستانو دا ډېر ښه کار کوي تر ټولو شیانو. د بیټرۍ که چېرې تاسې غواړئ ستاسې بیټرۍ زیات وخت ووي، چارج زیات وخت ووي دوستانو، نو بیا تاسې و دې ځای ته راسئ دوستانو. دلته چې دا کوم اپلیکیشنان دي دوستانو، دغه ټول سیو کړئ، سیو پاور یې کړئ دوستانو. دا ټول انتخاب کړئ ستاسې د بیټرۍ لایف یا ژوند ده یا وخت دوستانو، دا به خامخا زیاتېږي دوستانو. د هغه څخه وروسته به ستاسې د موبایل بیټرۍ تر ډېرې اندازې پورې کار کوي. د هغه څخه وروسته سیو پاور باندې به کلیک وکړئ دوستانو، دا دوی پاکوي. نو ستاسې د موبایل بیټرۍ به هم تر ډېرې اندازې پورې کار کوي. تاسې ټول اپلیکیشنان ورته انتخاب کړئ، نو په دې طریقه تاسې د خپل موبایل وایرس همیشه ختموئ دوستانو. ریم بې زیاتېږي. داسې اپلیکیشنان چې تاسې د پلی سټور څخه ډاونلوډوئ، هغه دومره کار نه کوي لکه څومره چې دا کار کوي. نو مننه دوستانو. که چېرې مو دا ویډیو خوښ شوې، ضرور یې لایک کړئ، د خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. که چېرې کومه پوښتنه لرئ دوستانو، کولی شئ د ویډیو ته کمنټ کې ولیکئ. تر بیا پورې د الله په امان.